سیاحت او سیلاني د هر هیواد لپاره د فرهنګي پیژندنې ترڅنګ د اقتصاد مهمه برخه جوړوي. افغانستان د خپل تاریخ، طبیعي ښکلاو او فرهنګي لرغونتیا له امله د نړۍ د ګڼو سیلانیانو د پاملرنې وړ دی. د بهرنیانو راتګ نه یوازې د فرهنګي تبادلې لار هواروي، بلکې د هیواد پر اقتصاد، کارموندنې او پانګونې هم مثبت اغیز لري. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د 1404 کال د زمري میاشتې لپاره راپور خپور کړی چې په ترڅ کې د هیواد د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې د څه باندې 2330 بهرني وګړو تګ او راتګ ثبت کړی دی. د دې ادارې ویان محمد حلیم رافع وایي یوازې په همدې موده کې 1405 بهرنیان د افغانستان خاورې ته راغلي چې 80 تنه یې ښځې وي او 1022 نور بهرنیان چې 10 ښځې کې شامل دي له هیواده وتلي دي. د احصایې او معلومات ملي ادارې د 1404 کال په زمري میاشت کې د هوایي ډګرونو او ځمکنیو بندرونو له لارې هیواد ته د 2330 بهرنیو وګړو تګ راتګ ثبت کړی دی. ثبت شوي ارقام ښیي چې په یاده موده کې د 80 ښځینه‌و په ګډون 1305 بهرني وګړي هیواد ته راغلي او د 10 ښځینه‌و په ګډون 1022 نور له هیواده وتلي دي. ښاغلی رافیل زیاتوي چې د راغلو کسانو له ډلې 1283 تنه د ځمکنیو بندرونو او 22 تنه نور د هوا له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. د دغو کسانو 216 تنه د هیواد د تاریخي او لرغونو سیمو د لیدنې په موخه راغلي او پاتې نور یې د کار او زده کړو لپاره افغانستان ته سفر کړی دی. نوموړی دغه راز زیاتوي تر ټولو زیات بهرني وګړي د نیمروز له بندره افغانستان ته راغلي دي. بلخوا د ثبت شوي ارقامو له مخې ښکاري چې 1283 کسان د ځمکنیو بندرونو او 22 تنه نور د هوا له لارې هیواد ته راغلي چې له دې ډلې 216 تنه د هیواد د لرغونو او تاریخي سیمو د لیدنې او پاتې نور یې د کار او زده کړو په موخه راغلي دي. د دې ادارې د ثبت شوي ارقامو پر بنسټ تر ټولو ډیر بهرني وګړي د نیمروز بندر او ورپسې د هرات ولایت د ځمکنیو بندرونو او هرات هوایي ډګر، د تورخم بندر، د فاریاب اقینې بندر، حیرتان بندر او د بلخ هوایي ډګر له لارې هیواد ته راغلي دي. د یادولو وړ ده چې د احصایې او معلوماتو ملي اداره د هیواد د ژوند پیښو لکه زیږنونو، مړینو، ودونو او طلاقونو ثبت، د بهرنیانو د تګ راتګ کنټرول او همدارنګه د تابعیت د اخیستلو او پرېښودو اړوند خدمات وړاندې کوي. د سیلانیانو او بهرنیو وګړو راتګ افغانستان ته د اقتصاد د ودې، د کلتور د نړیوال معرفي کېدو او د نوو کاري فرصتونو په رامنځته کېدو کې مهم رول لري. د دې بهیر دوام کولی شي افغانستان د سیمه ییزو او نړیوالو سیلانیانو د پام وړ ګرځندوی مرکز بدل کړي.